پی اس ال نن په پی اس ال کې هغه بولۍ وه، بولۍ کې زیاتره لوبغاړي واغستل شول، بهرني دننه پاکستان والا او بیا زمونږ د افغانستان والا. زه به هم یو وړکی غونې پیغام ورکړم، ستاسو نظرونه مې هم پکار دي، که هغه د پاکستان نه او که د افغانستان نه اعلان دي، په کمنټس کې خپل نظر ورکړئ. ګورئ، پی اس ال بولۍ وشوه، د افغانستان لوبغاړي واغستل شول. تیر ځل چې پی اس ال شوی او د افغانستان لوبغاړو ورکې برخه واغستله، زیاتره وخت نور مخکې چې شوی او د افغانستان لوبغاړو به ورکې برخه نه اخیستله، ځکه چې کرکټ دغه اړیکې دي او نور د پالیټکس دغه اړیکې دي دومره ښې نه دي. ښه، موږ همیشه وایو چې کرکټ افغانانو ته په خوله باندې مسکا ورکوي. افغانستان کې نظام بدل شو، نظام بدلیږي خو زمونږ هغه افغانان نه بدلیږي. نظام په هر یو ملک کې بدلیږي، دا به منو. خو که چېرته د پاکستان کرکټ بورډ غواړي چې د افغانستان اړیکې ورسره ښې شي کرکټ په ذریعه باندې، ګورئ دواړو کرکټ بورډ ته اول پکار دی چې سیریزونه برابر کړي. یا خو د پاکستان لوبډله به کابل ته راځي او بیا به زمونږ چې کوم دغه لوبډله ده دا به بیا پاکستان ته ځي. که دا هم چېرته نه کېږي، دواړه د بهرنۍ ملکونو کې سیریزونه برابروي. اوس دوبۍ شته دی، قطر شته دی، انګلند شته دی، سکاټلند شته دی، دا نور ملکونه دي. خو که چېرته دوی خپله یا افغانستان او یا پاکستان کې نه مني. اوس به زیاتره ماته دا وایي د پاکستان نه خلک چې تاسو انټرنیشنل دومره غټ ګراوند نه لرئ. په شپږیزه کې د پاکستان چې کوم انټرنیشنل پلیئرز دی هغه لوبېدلي دي. موږ یو ګراوند لرو، خو انشاءالله په فیوچر کې به یو ښه ګراوند جوړ شي. زمونږ کرکټ بورډ انشاءالله قوي کېږي، ښه ګراوند به جوړ شي. همدغه د کابل په ګراوند باندې اوس خو امن هم راغلی دی، یو دوه درې سیالۍ برابرې شي انټرنیشنل، څومره خوند به وکړي. د افغانستان کرکټ ته به هم پکې ګټه ورسیږي او د کرکټ چې کوم هغه اړیکې د افغانستان او د پاکستان دا به هم سره هې شي. د هغې نه بعد به د افغانستان لوبډله پاکستان ته هم تللی شي او سیالۍ به کوي، اړیکې به سره ښې شي. خو که چېرته دا دواړه داسې سره نه غواړي چې اړیکې ښې شي، نو بیا د نورو ملکونو کې جوړې کړي مسابقې. موږ به هم ته نه خوند واخلو، د افغانان او پاکستان والا به هم ته نه خوند واخلي. خو که چېرته دا هم نه کېږي، نو بیا دغه لوبغاړي چې لوبېږي دا بیا په کومه خوشحالۍ کې لوبېږي. اول خو زمونږ کرکټ بورډ ته پکار ده او بیا د پاکستان چې کوم پی سی بي ده دو ته پکار ده خپلو کې سره سیریزونه برابر کړي. ظالمانانو دغه لیګونه به موږ د لیګز به موږ پرېږدو، لیګز یو طرف ته کوي. لیګز خو ټوله روکړه ده. بیا که دغه روکړه زمونږ یو پلیئرز ته ورکول کېږي، زه ورباندې زړه نه خوشحالېږم. الحمدلله موږ افغانان دومره شو چې په نورو لیګونو کې لوبېږو، نور هېوادونه موږ ته دعوت راکړي الحمدلله. او د کرکټ هم دومره وخت لا نه دی شوی، لږ وخت شوی اوسه پورې زموږ د کرکټ نوې لوبډله ده. زازې وګوره، او زازې ورور واغستل شو، نوین واغستل شو، نبي واغستل شو، الحمدلله دغه نور لوبغاړي اغوستل کېږي. دا دی اوس پورې لا نیمې ډراپ شوی دغه لوبغاړي اغوستل کېږي. خو د افغانستان کرکټ به ډېر مخکې پرمختګ وکړي. راشد وګورئ، راشد به په ډېر یو غټ قیمت باندې په آی پی ایل کې خرڅ شي. راشد خان لاهور قلندر سره لوبه کوي. ګورئ د افغانستان نوم هم ورسره جګېږي، بیا کرکټ هم ورسره جګېږي او بیا دې کې پاکستان ته هم ګټه رسېږي، ځکه چې راشد غوندې یو لوبغاړی به د پاکستان په پی اس ال کې لوبېږي. اول نمبر بالر تیر شوی دی، په اوډي آی کې هم په ټي 20 کې هم پاکستان ته هم ګټه پکې رسېږي. خو ګورئ افغانان د مینې خلک دي. موږ افغانانو ته که څوک مینه راکړي ډېره مینه ورله ورکوو. زه دا منم، زه دوبۍ ته لاړم او دوبۍ کې زمونږ چې کوم لر او بر پښتانه وو والا هغې کې پاکستان او پنجابیانو مینه یې راکړله. ګورئ ما هم ورله بېرته مینه ورکړله. ما هم ورته دغه پیغام ورکړی چې موږ افغانانو ته مینه راکړئ، موږ دله مینه درکوو. زه پکې زیاتره ګورم غړوب بې خېجې کنځل کوي. دو ته د خپل د کورنۍ نه اوسه پورې تربیه نه ده ورکول شوې. بعضې خلک ګوري صدیقي کنځل کوي. تاسو ما ته یوه کنځل زما وښیئ، زه دا منم. زما دا خبرې چې دي د کنځلو نه بعض ټایم کې بدتري، ځکه هغې وخت کې زه خپل افغانانو باندې ننګ کوم او زه چې تر اخري سلګۍ پورې به په خپلو افغانانو ننګ کوم. زه یو پاکستانی نشم منې کولی چې هغه په خپل پاکستاني باندې ننګ نه کوي. بیا یو پاکستانی نشي منې کولی چې زه په خپل افغان باندې ننګ کوم. زه به همیشه ور باندې ننګ کوم. او بیا زه د کرکټ یو سوپر فین یم، د افغانستان د پیس امبیسیډر یم، د سولې سفیر یم.
نو زه به تاسو ته انشاءالله د امن پیغام در کوم او دا د امن پیغام زما کرکټ بورډ ته هم دی. کرکټ بورډ والا تاسو هم لږ محنت وکئ، سیریزونه برابر کړئ. دا زیمبابوې او دا سکاټلینډ او دا نیوزیلینډ نه تېر شئ، دې باندې نه